عزیزان لوی خطرناک ٹائم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټائم. د زنکدن په ټائم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو، او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې د گیر شو نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت و، ځکه چې د ټولې زندګۍ دار و مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړی ته وایي چې تو وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړي. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خو دا اوبه راکړه. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبه هم نه وي د شیطان پکې متیازې کړي، هغه توی کی او ورته وایي چې عمر له مې د بیړه تباه کړه. نو زما عزیزانو عرض دا انکشاف څنګه شوی؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناست چې ناستو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص شوی رانا. اوس دا علما چې دی لګیا دي و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او دا سره چې کوم مړ کیږي دی وایي چې لا 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 لا. دا علما ریان شو چې یا الله مونږه شهادت وایو او دی وایي چې لا لا. د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نکوم دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلېده او حالت یې لږ ښه شو. چې ښه شو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا. بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو. هغه راته وی چې یا مولانا قد نجوت، مولانا خلاص شوی رانا. وی ما هغه ته وی چې لا 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 خلاص نه مخکې ډېرې مرحلې پاتې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام به څه وي، مونږ سره به څه کېږي. آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیب هم شي او که نه به شي. په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نه شو نو ابدالآباد دپاره هم بیړه تباه شوه، بیا به نه کېږي. که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروسته دا ساعتونه ماتونه در پسې چا وکړه را وکړه جوړ په دې به وبخلی شي، دا باته یې غوږ نه وباسئ، په دې نه کېږي.
چې د ځنکدن په وخت کې ایمان بیلې کدا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات بنه در رسي خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د ځنکدن په وخت او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي استوي زل ازوان ما چې زما څخه د کوم به اخر کې و بیا توبه واس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روانه او یو غړپ شي غړپ سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي یا د هارت فیل شي روانه پلار اور دی ودری توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپل اگري تشي تاسو خیال را نو د دې وجنه چونکې د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده الله دې توفیق مونږ او تاسو ټول ته راکړي عزیزانو مرشو سره اوس د مرګ نه وروسته علما وایي چې د دې مړی دوه حالت دي کدی مړی ایمان تیر کړي نو د پکور کې لا پکټ کې پروتي او په جنت کې داخلي او کدی مړی ایمان نه تیر کړي د کافر د دنیا تیری نو دا مړی پکور کې پکټ کې پروتي او په جهنم کې داخلي بیا د کور چروان کی نو په دلار باندې مراحل دي څوکۍ دي وېدري کم خو روان اخرت ته ځي پاسپورت شتا ویزا شتا دا غزه تیارې دي کړې دي وړاندې نه دی الته بندوبست کړې دي بیا د کور نه تر قبر پورې دا مراحل چې تیشي او بیا قبر ته یوس او په قبر کې کیږي قبر کې کیږي او خاور په واړی او خلق روان شي خلق روان شي نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا خلق چې تروان شي نو دا مړه دا خلقو د پڼو आवाज اوري نو دی ورپسې را پاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرې عزیزانو د فتنه دور ده پاکستان کې رنگ رنگ فتنی دي په دې قهر نن دنیا اخته ده چې مړه په قبر کې اوري او کناو پیغمبر فرمایلی دي چې مړه په قبر کې اوري او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وی چې مړه په قبر کې نه اوري دله ځان لا پیدا کړی خلق ځان لا پیدا کړی اوس د دې علاج څه دی د دې علاج چې دی هغه زنیما او نته د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی چې د ملک قانون صحیح وو نظم و ضبط صحیح وو بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي اوس ازادي ده کڅو کوئی مړی
اوري او کڅو کوئی نه اوري او کڅو کوئی مړی ټوپونه وي او کڅو کوئی مړی غړیږي په قبر چا چې څوې بس. نو عرض میں داو چې مړ په قبر کې حدیث کې راغلی دي چې هغه आवाज د پڼو داو. بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلار شي نو آتاه ملکان دو ملائکی ورتراشي چې دو ملائکی ورتراشي نو دې راکې نه د دغه ملائکو دو حالت ای یو حال دای چې په ډېر خسته شکل کې راشي یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو داغه نړۍ بوټوزي. نیک سړی ته په ډېر خسته شکل کې راشي او بيدینه سړی ته په ډېر بدصورته شکل کې راشي چې کې نه نو اول تپوس تدا کوي اول چې من ربک ستا رب سوکو اس کا رب سرا دے سڑی سے تعلق ساتلی نو بوئی چه ربی اللہ ہوگا. نبی دے سوکو ددی مڑی دو حالت ہے کدامړ نیک وی نو پختن سره ورته وی چې ربي الله زما رب الله دې زما نبی جناب محمد رسول الله کدامړ بدوی د ایمان خزانه ورته نه نصیب شي د ځن کدن په وخت او من ربک رب دې سوکو نبی دې سوکو نو دې ورته دا الفاظ وي چې ها ها لا ادري هاي هاي والله که زه خو پوهېږم زه نه پوهېږم چې زما رب سوکو یا زما نبی سوکو. نو ملائکی ورته وی چې اے خبیث او پلیتا مونږ ته دا پته وه چې ته به مونږ ته همداسې جواب راکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ړومبنی ګزار د دې ملائکو چې دلی ورکي